واځي څه وایما وای د نغمو چلی درځي کاسې ناشته د نغمو چلی درځي کاسې ناشته یا د خاور درباکونو دکاندار د نغمو چلی درځي کاسې ناشته یا د خاور درباکونو دکاندار زه باغی یم د تقلید د دایره نه زه باغی یم د تقلید د دایره نه ته زما په سوري درګه چینه یو غزل یو څو شعرونه یم ارشاد پاله مې جدا نشي او ازهار ولا نواز پاله مې جدا نشي ازهار ولا نواز ډېر د کار سره یم سکار ولا نواز پاله مې جدا نشي ازهار ولا نواز ډېر د کار سره یم سکار ولا نواز سیبا مهربانه دغه کېله خو د جار شم زه کوم زوره ولم چې اختیار به راواخلم صاحبه مهربانه دغه کېله خو د جار شم زه کوم زوره ولم چې اختیار به راواخلم خدای که مې یو بل وي نو د لوږې نه به نه مرم خدای که مې یو بل وي نو د لوږې نه به نه مرم تا سره نور څه دي خو روزګار به راواخلم تاسو د نور څه دي یا خدایا دا مور خو مې که مړه شوه ډېر به خوار شم یا خدایا دا مور خو مې که مړه شوه ډېر به خوار شم یا خدایا یو لوی د دعا بار به رانه واخلم دا شعر یو ځل بیا وویله ده یو ځل بیا یا خدای یو لوی د دعا بار به رانه واخلم وخته که یاران دې رانه لرې کړل جدا کړل وخته نو د ژوند ډول سینګار به رانه واخلم او پلار به پرې دارو وړمه بې پورې دوکاندار نه پلار به پرې دارو وړمه بې پورې دوکاندار نه ای ماما زما د خپو بیزار به رانه واخلم زما د خپل بیزار به د سوخته غزل وایي وابخې باره خو خرابه ما څه خبره کوله هغه نظم ناسب او هغه نظم دا خبره کوله ما څه خبره کوله ما څه خبره نظم دی او ورکوټې شان دی او دې وخت نه دی او تقریبا یو آتشه دی حرفونه یې پکې ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې په ځمکه ولې جنګ دی دا ولې یو انسان د بل انسان د لاسه تنګ دی دا ولې مخ د عدل شو کېدلی دی بدرنګ دا ولې مخ د عدل شو کېدلی دی بدرنګ دی او دا ولې د شعور پایه ختلی زنګ دی نو ما دا خبره کوله ما د زړه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې په یو نشو روکېږو ما دا خبره کوله چې په یو نشو توهېږو ما دا خبره کوله چې په یو نشو شرمېږو ما دا خبره کوله چې په یو نشو تکلیفو ما تاسو ته د پلان او د نیکه خبره کوله ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ژوندي خلک خو ډېر دي خو ژوندون نشته دا ولې پښتو په ژبه وایي خو پښتون نشته دا ولې او د بعضې خلکو له قانون نشته دا ولې نو دې حال کې به مې څه د ژوندانه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې ذهنونو کې تیارې دي د سپینو خلکو په مخونو کې تیارې دي یارانو د
چې ما څه خبره ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرمه په داسې ګناه مرم چې په بېلومه ګناه مرمه د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرمه یا خدایه چې تاسو په نامعلومه ګناه مرمه نو ما ته د خپل تندي سپېره خبره کوله په عذاب دی ما دا خبره کوله چې سړی وایي قصاب دی خو مخکې هم د یوې نه پټ کړی په نقاب دی دا کومه طریقه ده دا لا کوم حساب کتاب دی او یاد مې شو چې ما د دې لیوه خبره کوله ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږېږي د وخت په تشدد او استحصال هسې غږېږي نه فن ورسره شته او نه کمال هسې غږېږي نه سور باندې پوهېږي نه په تال هسې غږېږي اقبال صبر سره خبره کوله